ليش اللي كمل تاس خصان شمولة ده تملا ليش تاس خصان شمولة يا بابا فراني يا فراني يا شرمولي ده خدي مسلمان تاس خصان شمولة الله فاني مرجعك تاريخ كما شمولة شيء ليش كم ربع كده كم ربع كم ربع شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات قدرمندو په یو پیر مې ناګه خانه چاپه راوالې ده د امین کیمرمین سره زه ستاسو ورور کیسري ستاسو په خدمت کې حاضر دی دا داسې پیر دی چې دا ډېر جعلي پیر دی پردي کورونه دوران کړل پردي ماشومان د غرق او تباه کړل پردي شنه بوټي د تباه او برباد کړل ما پې چاپه راوالې چېرته ځای مو یو زنانه ورسره ناستې ده رنګ یې خات وی اوس نیسمه ستاسو په دې کیمره باندې ستاسو په دې سکرین باندې تاسو به پخپله ماله جواب راکړئ تاسو به دا پخپله سیکي د ده اصلیت درته نن راښکاره کومه مالا دا څنګه چل دی بس هر یو به راختې د میږونو والا تاسو راشئ یو پیاله چې اوس کې موږ سره کښېنئ چې پیر داسې او پیر هغسې تاسو موږ سره کښېنئ که نه او داسې به میږونه م راغوستي دي او بس خبرې کوئ او دغه چل دی او هغه چل دی زه پیر صاحب داسې دی پیر صاحب هغسې دی ځان هم شرمولی دی ګوره شیخه تا سره مې ذاتي دښمني راله ټیک ته زه راغلی یم ناګهانه ناڅاپه چاپه تاسو خو پردې تورسرې غر کې او تباه کې دا تورسرې دلته راغلې څه ده چې تاسو راځئ او یو ته وایي تعویز یو تعویز تاسو په تعویز څه کوئ او دا څه لوبه تاسو شروع کړې ده وروره پردي کورونه تاسو ورانوئ پردې تورسرې م کونډې کړې دا تاسو څه کار کوئ شیخه تاسو لږ راشئ دلته چې یو پیاله چې وڅښئ موږ سره کښېنئ چې څه خبره ده څه مسله ده ته راځئ تاسو کښېنئ پیر صاحب سره به خبره وکړئ چې څه خبره ده بس دا دی او غرب او غرور اخیستی دی پیر داسې او پیر داسې تاسو خو سار شرمولئ مړه راځئ کښېنئ زموږ مېلمانې موږ به ستاسو خدمت وکړو چې څه موږ کې غلطي به موږ تاسو ته ووایو داسې کار دی شیخه دا خبره به یې دا چې ومنمه ځکه چې حلق ترې رالوچ کړه او نورې خبرې به پیر صاحب سو تا سره زوس کومه دا تورسرې لږه خوا کوې نه کښېنه کښېنه ترورې کښېنه بس کښېنه پرېږده چې مې بوس کړو چې به ورته واچوم پیر صاحب چې ده نه اوس کوم تاسو کې پیرانو نوره څه ګټه ده و دا شی خو ډېر زیات ګرم دی خدایه پاکه سم تیزاب دی ریسي پیر صاحب بابو زه یم بورقه کې بولټې وکړې بس یې که دا مخ کوله وکړو دا کلچم وسه وخوره پیر صاحب یوازې ولې په خاوندونو تعویزونه کې د دې مخ اډر هم ورکوه که نه چې کوله ویږي څه ویوي قاچ شوې ملګرو پیر صاحب له راغلې ما ما ته خو پته نه وه ما ته چا غلط انفارمیشن را کړی وي پیر صاحب جعلي دی او دا دی او هغه دی ما ته د چیو نه پته ولګېده چې سړی ایون دی بله خبره پکې دا ده چې دې داسې تعویزونه کوي چې یو تعویز یې دلو که په هغه ساعت په بیا د مخې سره جست انجن کې دامره تیز برکت ول الله پاک ورکړي دي که داسې نه ده پیر صاحب ودرېده نو پیر صاحب ډېر تیز دی ماخر امراض دی دې به بولې تعویز کړو د دې غوا چې کومه دې ورکه شوې وه خدای پاک وله میخه ورکړه د غوا په ځای داسې په لار را روانه وه دا د پیر صاحب په تعویزونو برکت دی نو زه وایم که څوک هم راځي پیر صاحب ایون سړی دی به ده سره رابطه کوې د ده دا نمبر په دې سکرین باندې ما لګولې خو تد کړی مې دی چې یو کس به پسې رنګ ونه کې بابو لکه توس په چا تعویز کې مطلب د چا کور لوټي لوټي کې نه د چا کور خو لوټي لوټي نه کومه دا راغلم خاوند دپاره په خاوند باندې تعویز کومه نو ولې خاوند دې پردو جینکو پسې ګرځي څه نه جینکو پسې هغه نه ګرځي هغه لاړ شي ټوله ورځ خوشې تشي ګرځي چې مازدیګر شي راشي سیمه دې به چېرته چیلې لکه یا راوړي هغه به دیوو پسې ګرځي جینکو پسې نه ګرځي پیر صاحب به ولکه خیر اوس داسې تعویز وکړي چې بیا به بادیوي ناست کوي چټ پټ پې ځان له شینولو ډبلې پیدا کړي او شینولې به کوي د سهار به هم شینولې کوي او د ماښام به هم شینولې کوي داسې تعویز پیر صاحب څه موجود دی اوس یو لسته خبرې دي پیر صاحب سم د مطلب کوو پیر صاحب ما داسې اورېدلي دي چې ته بس په یو دم چې کومه دی په یو چوک باندې بس دنیا ړقې نو بالکل که ته غواړې تا نه به اوس زه جینۍ ساده کړمه صحیح هم که پیر صاحب کې داسې کمالات پراته دي چې په یو چوخ باندې چې څلورو هلیکاپټرو ته انجن یې ده کړي دي دله چې څوک هم راغلي دي نو د دې اړخه ذلیل او خوار تللي دي د دې اړخه مړه بس ښه تللي دي ښه پاتې شوي دي قدرمندو دا خره چې هغه لوښي هم ټول کړل ځکه چې یو واس هم پنځه مچان وخوړل چې یو له مچان راغلو ښه شیخه نو خبره ده
ښه شیخ تشرګ وایي. نو خبره داسې وه چې پیر صاحب چیو ډېر خوند وکړه، ډېره مزه وکړه او الله پاک دې موږ له داسې مقار وخت راکوي چې موږ چاپه راوو په پیر صاحب او خاطا پای پکې کوو او بیا د هغې نه بعد چې کومه دی د ده انټروډکشن کوو، د دغه ایډونه شو کوو په څه باندې چې دی نور هم کامیابېږي چې هغه ویډیوګانې مونږ کوو. نو بس داسې موقع دی هر وخت مونږ له راځي چې مونږ دلته راځو او د پیر صاحب ایډونه مونږ په خپله شو کوو تاسو ته. پیر صاحب له چې زه دلته رالم ما پې ناګهانه چاپه راوواله، خو پیر صاحب ما ته وایي چې ته ما له یو ایډ شو که او زه به درله د هغې پیسې در کومه. نو د پیر صاحب نه ما ښه ډېرې پیسې اخیستې دي د دې ایډ شو کولو، د دې جنګ جګړو م ترې پیسې اخیستې دي، 3 ببولې ښه ډېرې پیسې ورکړي دي. نو مونږ دا ایډونه شو کړل. د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو له کله یو ویډیو دقسې په مخه درشي او په هغې کې هغه جنګ لګولي یو صحافي او یو د پیر صاحب هغه سړي وي او موبایل ښکته وروسته کیمره بنده کو دا دي او هغه دي، دا قصې قطارې چې پکې درته کوي نو دا بس هسې ګپ شپي. دا هم د دغه تعویضاتو چې کومه دي او عملاتو دوی له یو ایډ شو کوي، یو ایډ وله مخکې بوځي هغوی نور هم مشهور کوي. نو وروره چې داسې ویډیو دله کله هم درځي نو شیر کوی مو. دا جنګ جګړې نه دي، بس صرف مو تا ته چل دی، صرف زمو ستا د غر کېدلو دپاره دا شی شروع دی. ډېره مننه.